د متحده عرب اماراتو پښتنو په شارجه کې د خیبر پښتونخوا د نوم په خوشحالۍ کې ډیر دروند جشن ومانځه چې پکې د اماراتو پښتنو سره سېنیټر عبدالنبي بنګش او د عوامي نشل پارټۍ ستر مشر اسفندیار ولی خان ګډون وکړ. اسفندیار ولی خان په خپله وینا کې صدارنګې ووی داسې سیاسي قیادت پیدا شوی دی چې د هغې نظر دی 40 کاله 50 کاله 60 کاله لرې لګي نو هغه صرف او صرف دا دوه انسانانو دریم په پاکستان کې داسې انسان نه دی پیدا شوی. نه د بوټي په کر کې زما څه لاس شته نه د بوټي په لویولو کې زما څه لاس شته نه هغه بوټي دی حد ته رسولو کې زما څه لاس شته چې هغه د میوه ونیسي. هغې بوټي له باچا خان بابا او د هغه ملګرو په خپلو وینو باندې اوبه ورکړي. خو بیا یو خبره درته کوم د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د پلار نیکه هغه جدوجهد ځای ونیوی چې دا اوس یې نوم پښتونخوا شو دا چې څه ګټي په هغې صرف او صرف د پښتون د بچي حق دی د بل چا حق منلو ته پې نه یو تیار. कैमरामैन नदीम सरा फहमीद खान शमशाद टेलीविजन न्यूज़ शारजा